په چا باندې خارخ وي، چا باندې نکې وي، په چا باندې دانې وي. د نن نه که تاسو دا دم شروع کړئ، دا زه خپله کوم او الله جل شانه د دې په وسیلې سره تمام مریضانو ته شفا ورکړې او لږ وخت کې ورته الله تعالی چې دی هغه شفا ورکړې ده. د خارخ دپاره، د دانو دپاره او دغه رنګې دغه ننکو دپاره دا دم بالکل تاسو کولی شئ. تاسو د دې مکمل اجازه شته وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم ورونو، نن سبا په دې خلکو باندې د خارخ والا بیماری هغه راوتې دي. دا یو بالکل سم هغه وبایي هغه شکل چې کوم دی اختیار کړی دی. بعضې کسانو باندې دانې ډېرې زیاتې وي، چا باندې خارخ دی، چا باندې دانې دي، چا باندې سپونې دي. نو د خارخ د دانو او د سپونو دپاره تاسو دا وظیفه بالکل کولی شئ. دا کم دم چې درته ښیم دا دم تاسو وکړئ. هر قسم مریض وي، د خارخ والا، د سپونې والا او د دانو والا، ننکو والا، الله جل جلاله به د تمام مرضونه د ده ښه کړي. ډېر زبردست عمل دی، داسې عمل دی کله چې تاسو وکړئ که نه. ما چې کله هم کړی دی، الله جل جلاله د دې په وجه باندې مریضانو ته شفا ورکړې ده. د خارخ دپاره راځئ د دم درته ښیمه، د دې طریقې استعمال هم درته ښیم. لیکن دې نه مخکې یو خبره ته کومه چې دا یو ډېر زبردست دم دی، د دې اجازت مکمل عام دی. تا ته چې هر قسم مریض راغللو او په هغه باندې دانې وي یا په هغه مریض باندې خارخ لګېدلی و یا هغه مریض باندې ننکې دي او د هغه دانې دپاره هم کولی شئ کمې دانې چې په دې بدن کې په سرمنه کې دننه وي، هغه غوټې غوندې، د هغې دپاره هم دا دم تاسو کولی شئ. لیکن تا ته چې هر قسم مریض راغلو، چاهې که هغه د ستا دشمن ولې نه وي، خو چې کله تا ته راغلو د ستا نه دا غواړي چې یاره ما باندې دم واچوه، نو د ستا دشمني، ستا بغض کینه هر څه په خپل ځای باندې، لیکن د دې دم نه به هېڅوک محرومه کوې نه. دا به بالکل ورته چې ولې چې د ستا د لاسه بل مسلمان ته پیدا ورسېد، د دې نه بل وي د سعادت خبر اړه شته نه. او دا دم ما په خپله هم کړی دی. الحمدلله چې په چا باندې ما اچولی د الله جل شانه هغه کس ته په یو ورځ کې دننه شفا ورکړې ده. هغه دانې الله تعالی ختمې کړي دي. که په سپونې والا باندې ما اچولی، الله تعالی هغه سپونې ښه کړی دی. خارخ والا باندې هم دا دم اچولی، الله تعالی هغه خارخ دغه چې کوم دی ښه کړی دی. زما خپله زه ورته خپل ویم، زما خپل یو شاګرد مدرسې کې و، هغه له هسې چې کومه یوړه هغه ډېر زیات په ژړا شولو. ما ورته وی ولې ژاړې؟ وایي زه مکمل دغه رنګې چې کوم دی په من یم، دانو نه مکمل ډک یم. کله چې ما وکتل د هغه کپړې او هغې چې ډېر زیاتې دغه وي خرابې وي، هغه دانې به ماتېدي او کپړې ورسره خرابې وي. ما په هغه باندې دم واچولو، مې خو سیټ ته شه، هغه باندې مې دم واچولو. اوس ورته ښیم طریقه و دم. هغه باندې مې دم واچولو، په یو ورځ کې الله تعالی د تمام بدن د دامې چې کوم دي اسونه دانې وي الله تعالی وچې کړلې. دویمه ورځ باندې هغه دانو هغې پوستکې وکړه، درېیمه ورځ باندې هغه پوستکي مکمل وغورځېدل. الله تعالی هغه مریض ته چې کوم دی مکمل شفا ورکړه. تاسو هم د عمل کولی شئ، بالکل ستاسو خولې کې دغه اثر هم راتلی شي. د دې دم کولو یو ډېره اسانه طریقه ده. کله چې یو مریض درته راشي، په هغه باندې خارخ وي یا په هغه مریض باندې دانې وي یا په هغه باندې نکې وي یا په هغه باندې سپوڼې، دا مریض ځان ته عام سامنے مخامخ کېنوه او د ټولو اول ته دا ښې ګوته دا به د دې مریض په کوم ځای باندې خارخ دی، د هغې نه دا ګوته داسې تاوخه داسې انداز کې. که د مریض په ټول بدن باندې خارخ وي، دا ټول بدن نه یې ګوته داسې تاوکه، خو د لرې نه به ورته داسې کې چې لږ شان فاصله پکې وي. دا او یا د یو مریض په یو خاص اندام باندې خارخ دی یا په یو خاص اندام باندې دانه ده یا په هغې باندې سپونې دی، د هغې نه هم د لرې نه لږ شان د فاصلې کې به ترې ته دا ګوته داسې تاوې د هغه اندام نه یا د هغه ځای نه یا د هغې مریض نه دا به تاوې. او په دې دوران کې به په یو سا باندې د ټولو اول به 3 کرته درود شریف وي، بیا به په یو سا باندې فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. اوه ځله به په یو سا باندې وي. چې کله اوه ځله پوره شول، په مریض باندې به شف وکړي، کف یا شف. بیا به په یو سا باندې دوباره اوه ځله
فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. په یو سا باندې به اوه ځله بیا ووې مریض باندې به شف یا کف وکړي. دریم کرت باندې بیا د بسم الله نه به شروع کړي او بیا فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. دغه رنګې اوه ځله به په دریم ځل باندې اوه ځله به بیا په یو سا باندې دغه چې دی آیات مبارک ووې او دا مریض به په دې باندې دم کې. که سحر د دم کو نو ماښام بیا دم کا، که ماسپښین د دم کو نو ماسخوتن بیا دم کا. 3 ورځې مسلسل دا مریض دم کا. هغه مریض چې ډېر زیات سخت تنګ وي هغه مریض په باندې 3 ورځې دم کا. ان شاء الله چې د دې آیات مبارک په برکت سره او په دغه طریقې سره چې دا کومه طریقه مې درته وښوله نو په دې طریقې سره دم کا، الله جل شانه په دې 3 ورځو کې مکمل شفا ولا ورکړي. په 3 ورځو کې ورته الله تعالی مکمل شفا ورکړي. هغه مریض چې هغه باندې دانې وي خارخ وي هغه باندې سپوڼې وي بالکل دا عمل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.